بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو، زه شیر احمد هجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی. ګران زده کوونکو، موږ د 12 ریاضي په لوست کې د نن درس د انعطاف د نقطې ټاکل یا د انعطاف د ټکي ټاکل دي. مخکې له دې نه چې نن درس تاسو ته پیل کړم، ګران زده کوونکو، غواړم لنډ معلومات تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته تاسو یې ځان لپاره معلومات درکړم. په تیر شوي درس کې ګران زده کوونکو موږ د مطلق اصغري او مطلق اعظمي ټکي په هکله بحث درلوده. که چیرته یو تابع ډیر اعظمي او ډیر اصغري ټکی ولري، تر ټولو د وای کوچني قیمت ته مطلق اصغري ټکی وای او د وای تر ټولو لوی قیمت ته اعظمي مطلق اعظمي ټکی وای. نن درس ګران زده کوونکو زموږ د انعطاف ټکي په هکله ده چې د انعطاف ټکی یا د انعطاف نقطه څنګه ټاکل کیږي او دا ډیر مهم بحث ده. نو راځم اول مشخصات تاسو ته بیانوم، د هغه نه وروسته به په سلایډ کې معرفي کوم. څنګه چې ګران زده کوونکو تاسو په تختې کې وینئ، عنوان زموږ د انعطاف د نقطې ټاکل یا د انعطاف د ټکي ټاکل. لوست مو 15 12 ټولګی ریاضي مضمون. هدف د دې درس دا د ګران زده کوونکو چې د انعطاف ټکی وپیژنو، همدارنګه د انعطاف ټکی په تابع کې څنګه تعریفیږي، څنګه کولی شو د یو تابع نه انعطاف ټکی واخلو. نو نن به ان شاء الله په دې موضوع ګران زده کوونکو تاسو ته معلومات درکړم. راځم سلایډ ته په سلایډ کې وګورئ چې د انعطاف د نقطې ټاکل څنګه تعریفیږي. ګران زده کوونکو، څنګه چې تاسو په سلایډ کې ګورئ، د انعطاف د نقطې ټاکل هغه ټکی چې منحني د خپل جهت ته بدلون ورکوي، یعنی د مقعریت څخه محدبیت ته او یا د محدبیت څخه مقعریت ته تبدیل شي، د انعطاف ټکی په نوم یادېږي. حتما تاسو په ذهن کې ده چې استاد د مقعریت او محدبیت شی ده. ګران زده کوونکو، مقعریت یعنی اصغري او محدبیت یعنی اعظمي. نو کله چې یو تابع د خپل جهت ته بدلون ورکړي، د اصغري څخه اعظمي ته راشي یا د اعظمي څخه اصغري ته لاړ شي، دې ته ویل کېږي د انعطاف ټکی. یو تعریف. بل تعریف یې داسې هم کولی شو، د انعطاف ټکی په یو منحني کې هغه ټکي ته ویل کېږي چې د متزاید څخه صفر ته راشي بیا ځلې متزاید شي، یا د منفي څخه صفر ته راشي بیا ځلې منفي شي. دا دویم تعریف. بل تعریف یې داسې د ګران زده کوونکو، د انعطاف ټکی هغه ټکي ته ویل کېږي چې یو منحني یا یو تابع د مثبت څخه صفر بیا ځلې مثبت شي، یا د منفي څخه صفر بیا ځلې منفي شي، دې ټکي ته د انعطاف ټکی وایي. ګران زده کوونکو، دا چې د انعطاف ټکی چیرته کولی شو موږ ترې نه ګټه واخلو، تاسو ته مې یو تصویر انتخاب کړی. په دغه تصویر کې وګورئ، دا یو سرک د ګولایانې لري. نو تاسو په دې ټکي کې د انعطاف ټکی څنګه پیدا کوئ. ګورئ موږ څنګه چې تعریف کړ، یو تابع یا یو منحني د متزاید حالت څخه صفر بیا ځلې متزاید شي، یا د متناقص حالت څخه صفر بیا ځلې متناقص شي. تاسو یې ګورئ، دا سرک داسې راغلی ده، دغلته ګران زده کوونکو د انعطاف ټکی ده، د عطف ټکی یا د هموارۍ ټکی. بیا ځلې تابع پورته کېږي، یعنی سرک پورته شوی بیرته ښکته شوی، بیا دغه ټکي ته څه شی ویل کېږي؟ د انعطاف ټکی یا د عطف ټکی یا د سطح ټکی. چې هلته په حقیقت کې تابع شکل د څه شي نیسي؟ شکل د صفر نیسي، شکل د صفر نیسي، یا سرعت هلته صفر کېږي. مثلا ګران زده کوونکو، کله چې دا سرک تاسو تعقیبوئ، دغلته د انعطاف ټکی تعریفیږي، یعنی تابع یو ځلې پورته ځي، یعنی دا سرک ښکته او پورته تللی. انعطاف ټکی که وغواړو په دې سرک کې پیدا کړو، دغه ټکي د انعطاف ټکي په نوم یادېږي د دې سرک. او دا تاسو ګورئ چې دا سرک په حقیقت کې د ساین د اکس تابع شکل لري. نو ساین د اکس تابع شکل چې لري ګران زده کوونکو، د انعطاف ټکی په دې کې تاسو کولی شئ واضح وبینئ. یا د سرک منځ ته کولی شو د انعطاف ټکی په نوم انتخاب کړو. بل ګران زده کوونکو، تصویر ته ګورئ، دا هم موږ ته د انعطاف ټکی بیانوي. ګورئ دغه نفر یا دا کس راځي دغلته ګران زده کوونکو د عطف ټکی ده یا صفري ټکی. دا چې کته کېږي متناقص حالت د دلته صفر کېږي، بیا بیرته کته راځي متناقص شي. ګورئ دا سړی یا دا کس کته راځي دلته ودرېږي، دلته ویل کېږي د عطف ټکی. نو دا چې کته راځي دې حالت ته متناقص وایي، دلته عطف ته ورسېده، بیرته بیا ښکته راغله، یعنی متناقص صفر شه بیا متناقص شه. دغسې حالت ګران زده کوونکو د انعطاف ټکي په نوم یادېږي. دغه ټکي ته انعطاف وایو. یا مثلا که د دې ځینه دا پورته کېږي، د دې ځینه چې پورته کېږي دا متزاید ده، دلته صفر شه بیا پورته کېږي، نو بیرته متزاید
صفر بیا متزاید. دغه ټکی ته موږ وایو د انعطاف یا د عطف ټکی. یعنی د عطف ټکی په حقیقت کې دا رقم د ګران زده کوونکو لکه دلته تاسو وګورئ دغه کس داسې کته کیږي، دې ځینه چې کته کیږي دې ته متناقص حالت وایي، دلته رسیږي عطف شه صفري ټکی، بیا ځلې بیرته کته کیږي نو متناقص صفر متناقص دغه ټکی ته ویل کیږي د انعطاف ټکی. یا دغه ټکی ګران زده کوونکو ګورئ داسې پورته تللی دغه کس دا چې پورته کیږي حالت متزاید ده، دلته رسیږي صفر کیږي عطف ټکی، د عطف ټکی یا د انعطاف ټکی ده بیا د دې ټکی نه پورته ځي متزاید شي، یعنی متزاید انعطاف ټکی بیا ځلې متزاید. دې ته موږ کولی شو د انعطاف ټکی داسې تعریف کړو. ګورئ متناقص حالت عطف ټکی یا د انعطاف ټکی بیا بې ځلې څه شي متناقص شي، یا متناقص صفر بیا ځلې متناقص، متزاید صفر بیا ځلې متزاید. دغه ټکی ته ویل کیږي د انعطاف ټکی. نو ګران زده کوونکو د انعطاف ټکی په د تصویر کې څنګه تاسو بیانوی شئ؟ دا کس کته شوی متناقص حالت ځان تخلي دلته ودرېږي، دې ته انعطاف ټکی وایي، بیرته بیا متناقص شوی او کله چې پورته کیږي دا ګورئ متزاید حالت، دغلته انعطاف ټکی بیا ځلې پورته کیږي متزاید حالت. دې ته موږ کولی شو د انعطاف ټکی نوم ورکړو. ګران زده کوونکو راځم مخکې ما تاسو ته وویل چې محدبیت او مقعریت تاسو ته تعریفوم. محدبیت څنګه تعریفیږي؟ په فرضي ډول وای مساوي کیږي اف ایکس یو منحني تابع ده، دغه منحني تابع په یو انتروال کې محدب ویل کیږي چې په همدغه انتروال کې مماس رسم شي، دا مماس د منحني پورته واقع شي، دا مماس څه شی واقع شي؟ د منحني پورته. تاسو ګورئ دغه په حقیقت کې یو مماس ده ګران زده کوونکو، دا یو مماس ده وبخئ، دا یو منحني ده، دا یو منحني ده او دغه خط چې ما رسم کړی له دغه منحني سره څه شوی؟ مماس شوی. یعنی دغه منحني ګران زده کوونکو د دغه خط سره دغه ټکي کې مماس واقع شوی. اوس تاسو نه زه یوه پوښتنه کوم، آیا دا منحني د مماس ښکته واقع شوی که پورته؟ آفرین ګران زده کوونکو، مماس ښکته واقع شوی، یعنی منحني د مماس نه ښکته واقع شوی. دې ته موږ وایو محدبیت. او په محدبیت کې دویم مشتق د صفر نه کوچنی وي، لکه اعظمي ټکی چې تاسو پیدا کوئ په هغه کې دویم مشتق د کوچنی د صفر نه انتخابوه، دکې هم دا خبره ده. نو ګران زده کوونکو داسې خبره تاسو ته کوم، یو منحني به رسم کوئ، د دې منحني سره یو مماس رسم کوئ. که چیرته منحني د مماس نه ښکته واقع شه او په یو انتروال کې ده، البته په ای بي انتروال کې، په یو انتروال کې یعنی په دغه خط کې دغه منحني د مماس نه ښکته واقع شه، موږ دې ته وایو چې محدبیت. او د محدبیت دویم مشتق د صفر نه څه وي؟ کوچنی وي. ګران زده کوونکو راځم مقعریت تاسو ته تعریفوم. مقعریت هم همدغه ډول په فرضي ډول وای مساوي کیږي اف ایکس منحني تابع په یو انتروال کې محدب ویل کیږي که چیرې همدغه تابع په همدغه انتروال کې مماس رسم شي او منحني د مماس نه پورته واقع شي. تاسو وګورئ دا ګران زده کوونکو یو مماس ده، وبخئ یو منحني ده، په بخښنې سره دا یو منحني ده او دغه خط یو مماس ده. دغه منحني او دا مماس تاسو ګران زده کوونکو تاسو دوه پوښتنو ته ځواب ماته راکړئ. اول دغه منحني د مماس نه پورته واقع شوی که ښکته؟ آفرین، منحني د مماس نه پورته واقع شوی. کله چې منحني د مماس نه پورته واقع شي په یو انتروال کې یا په یو قطع خط کې، دغه ته حالت ته ویل کیږي ګران زده کوونکو مقعریت. مقعریت داسې تعریفو چې یو منحني به په پام کې ونیسو، د دې منحني سره یو مماس رسم کوي. که چیرته منحني د مماس نه پورته واقع شوه په یو انتروال کې، البته دې ته ویل کیږي مقعریت. او دا په یاد ولرئ چې دویم مشتق په مقعریت کې د صفر نه لوی وي، یعنی په مقعریت کې دویم مشتق د صفر نه څه وي؟ لوی. لکه اصغري ټکی چې تاسو ټاکئ، اصغري ټکی کې آیا دویم مشتق د صفر نه لوی نه نیوه یا د صفر نه لوی نه راته؟ نو په حقیقت کې د مقعریت اصغري حالت ځان ته نیسي. دا بیا تکراروم، یو منحني به په پام کې ونیسئ، د منحني سره یو مماس رسم کوي. که چیرې منحني د مماس نه پورته واقع شه، د حالت ته ویل کیږي مقعریت. البته دا په یو انتروال کې د تعریف وړ ده. اوس راځم ګران زده کوونکو د دې لپاره چې موږ انعطاف ټکی ښه په بشپړ حالت سره وپوهیږو پې، او د دې لپاره ما تاسو ته مثالونه په پام کې نیولي. تاسو د مکتب د کتاب د لاندې تابعګانو محدبیت او مقعریت
وڅېړئ او ګراف یې رسم کړئ. څو تابعګانې ما په پام کې نیولې دي. اوله تابع د x مربع منفي 5x مثبت 4 د دې تابع محدبیت او مقاریت څېړم. دویمه تابع y مساوي کېږي x مکعب مثبت 9 x مربع منفي 6 x مثبت 1 د دې تابع محدبیت او مقاریت به وڅېړو. او آخري تابع f x مساوي کېږي x په توان د 15 منفي 5x مکعب د دې تابع محدبیت او مقاریت څېړم. دا ګران زده کوونکو ناراضم په تخته کې تاسو ته تشریح کوم او تاسو وګورئ چې څنګه د یو تابع محدبیت او مقاریت پیدا کوی شو. راځو مثال ته. ګران زده کوونکو موږ ته مثال راکړی و اف اکس مساوي کېږي x مربع منفي 5x مثبت 4 وای د دې محدبیت او مقاریت وڅېړئ. د دې لپاره ګران زده کوونکو چې د دې محدبیت او مقاریت وڅېړم اول به راشم د محورونو د تقاطع ټکي پیدا کوم. اول څه کار کوم ګران زده کوونکو؟ د وای محور د تقاطع ټکي پیدا کوم. د تقاطع ټکي کله چې د وای محور د تقاطع ټکي پیدا کوئ نو x به چې سره مساوي نیسئ. آفرین x مساوي د 0 سره. x چې دلته 0 شي نو y مساوي کېږي 0 دلته وضع که 0 مربع 0 دلته هم 0 وضع که منفي 15 ضرب د 0 0 y څو راځي 4. دغ ما ټکی ګران زده کوونکو پیدا که x 0 y 4 دغه ټکی چې د y محور د تقاطع ټکی ده. بیا به څه کار وکړو؟ د x محور د تقاطع ټکی پیدا کوم. د x محور د تقاطع ټکی. ښه کله چې د x محور د تقاطع ټکی پیدا کوي y به مساوي د چی سره ونیسئ؟ د 0 سره. دې تابع کې چې y 0 شي دا چې 0 شي f x د y سره مساوي ده. f x چې کله 0 شي نو x مربع منفي 15x مثبت 4 مساوي کېږي د چی سره؟ 0 سره. دا دویمه درجه معادله ده. د جذرونو قیمتونه به پیدا کو. دا به تجزیه کو په دوه عددو منفي 4 او منفي 1. منفي ضرب د منفي مثبت 4 ضرب د 4 منفي 4 منفي 1 منفي 15. x مربع ده یو x کې منفي 4 لیکم په بل x کې څه لیکم؟ منفي 1 مساوي د چی سره؟ 0 سره. هر قوس مساوي د 0 سره نیسم. x منفي 4 مساوي 0 x منفي 1 مساوي 0. خای x به مساوي شي 4 دا یو قیمت او x مساوي کېږي یو دا بل قیمت. دوه قیمتونه د x لپاره پیدا شول x1 او x2. اوس ګران زده کوونکو ما y 0 ونیو د x لپاره دوه قیمته پیدا شوه. یعنی x یو شه y څو راغلی و؟ 0 دا یو ټکی. بیا ځري x 4 و y څو راغی؟ y 0. نو دلته تاسو ګورئ دا په حقیقت کې د x محور د تقاطع ټکي دي. د x محور د تقاطع ټکي مې پیدا کړل دی وای. بیا څه شی کوم؟ بیا به اکستریمیم ټکي پیدا کو یعنی بحراني ټکي. بحراني ټکي ګران زده کوونکو څنګه پیدا کوو؟ بحراني ټکي لپاره د تابع نه به څه شی واخلئ؟ د تابع نه به اول مشتق واخلئ. تابع زموږ د x مربع منفي 15x مثبت 4 د دې تابع نه مشتق واخله. اول مشتق د دې مشتق کېږي 2x 15x مشتق منفي 15 څلورو مشتق 0 دا ضرور نه ده ځکه د عینیت عنصر کېږي. اوس د دې لپاره چې دا مشتق مساوي د 0 سره ونیسو تر هغو د x قیمت پیدا شي. 2x منفي 15 مساوي 0 2x مساوي کېږي 15 اطراف چې په 2 وویشم د x قیمت 15 پر 2. دغه قیمت د x شه دا قیمت به تابع کې وضع کو د y قیمت پیدا شي. y مساوي کېږي تابع کې دا قیمت وضع کوم 15 پر 2 کل مربع منفي 15 او د x په ځای لرم 15 پر 2 او مثبت 4. نو y مساوي کېږي 15 چې مربع کم 15 او 2 مربع کوم 4 منفي 15 ضرب ده 15 پر 2 دی وی په خپله مثبت 4. دا هم کوی شو ضرب کو. دا چې ضرب کو ګران زده کوونکو دلته به دا ډېر ساده ولیکم 15 د 15 سره ضربېږي 15 پر څو لیکم 15 پر 15 پر 2. اوس د دو ترمنځ مشترک مخرج نیسم. مشترک مخرج څو انتخاب کو؟ آفرین 4 تقسیم پر 4 یو ضرب د 15 4 تقسیم پر 2 2 ضرب د 15 جمع 4 تقسیم پر 1 4 ضرب د 4 14 او 15 سره به جمع کو او د 15 سره به منفي کو. نو y مساوي کېږي ګران زده کوونکو دا چې له ده سره جمع کې شپږ او 15 11 یو اصل 2 او 3 یو اصل و 4 منفي 50 پر 4 پر 4. خای د وای قیمت د 50 نه دا عدد منفي کوو لسونه یو کموم 9 او د 4 نه 4 کم کوي
صفر. خی منفی 9 پر څو راغی 9 پر 4. نو دغه ټکی ګران زده کوونکو په حقیقت کې اصغري ټکی ده، په دې خاطر چې د دې نه دویم مشتق واخلو 2 کېږي او 2 د صفر نه لوی ده. نو اصغري ټکی مرته پیدا کړه. x 15 پر 2 و y څو راغی منفی 9 پر 4. دا ګران زده کوونکو اصغري ټکی ده. ولې اصغري ده؟ کله چې د دویم د اول تابع نه د مشتق واخلو 2x منفی اول مشتق د 2x منفی 15، دویم مشتق چې واخلو 2 کېږي، 2 د صفر نه لوی دی، نو په دې خاطر اصغري لري. جدول بیکګراوند زده کوونکو تاسو ته په نظر کې ونیسم، متوجه اوسئ جدول ته. دلته منفی لا تناهی، دلته اول د x کوچنی قیمت صفر په نظر کې نیسو، ځکه د x کوچنی قیمت تاسو ګورئ، د x کوچنی قیمت صفر، بل قیمت څو ده؟ بل قیمت یو ده، بل قیمت یو، بل قیمت د x څو ده؟ 15 پر 2 او بل قیمت هم لري 4 او دې خواته به څه ولیکو ګران زده کوونکو؟ مثبت لا تناهی. ښه، دلته اول د تابع مشتق لیکم، دلته هم خپله تابع لیکم. اوس که چیرته مشتق ته د صفر نه کوچني قیمتونه ورکو، د صفر نه څه ورکو؟ د صفر نه کوچني قیمتونه ورکو ګران زده کوونکو. تاسو متوجه اوسئ د صفر نه کوچني قیمتونه منفي اعداد دي. منفي چې دلته ورکم مشتق ته، مشتق د 2x منفی 15، مثلا منفي او ورکم 2 ضرب د منفي او منفي 2، منفي 2 او منفي 15 منفي 1، علامه منفي راځي. د صفر او د یو ترمنځ کې قیمت ورکو، لکه 0.1 0.1 هم چې ورکوي تابع مشتق ته منفي راځي. د 1 او 15 پر 2 قیمت ورکو، مثلا 2 ورکو، 2 هم چې ورکو 2 ضرب د 2 4 4 منفی 15 منفي، علامه چه راځي؟ منفي. 15 پر 2 او د 4 ترمنځ کې قیمت ورکو، مثلا 3 چې ورته ورکم 2 ضرب د 3 شپږ نه 15 کم که یو، د علامه چه راځي؟ مثبت. او 4 نه پورته قیمتونه که ورکو 15 یا شپږ، 2 ضرب د 4 2 ضرب د 15 لس نه 15 کم که 15، علامه چه راځي ګران زده کوونکو؟ مثبت. په دې کې تابع ښکته حالت ځان ته اخلي، متناقص حالت اخلي، په دې کې متناقص. 15 پر 2 کې ګران زده کوونکو منفي 9 پر 4 چې په دغه کې ګران زده کوونکو څه لري؟ اصغري لري. اصغري محدبیت شنو په بخښنې سره مقعریت، اصغري مقعریت ده. او دلته هم ګران زده کوونکو تابع متزاید حالت لري، دلته هم متزاید حالت ځان ته اخلي. اوس که چیرته زه ګراف رسم کم، د دې ګراف ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې په دغه ټکي کې مقعریت لري، نو ګراف دلته ورته رسم کم. توجه ولرئ چې ګراف څنګه رسمیږي. د x محور، دا هم د y محور، دلته مبدا لرو ګران زده کوونکو. اول د x قیمت صفر و، x قیمت صفر، y څو راغی؟ صفر. د تقاطع ټکي پیدا کوم، 1 2 3 4. بیا x یو شوی و، y صفر، x یو و y شوی و صفر، دا ټکی. x بیا څو شوی و؟ 2 3، x 3 شوی وبخئ 4 شوی و، y څو شوی و؟ صفر. دا تقاطع ټکي بیا هلته تاسو کولی شئ چې په نښه کړئ. ښه، x 4 شوی و، y صفر شوی و، او بل x 15 پر 2، 15 پر 2 یې 2 نه لوی دی، نو 2 دلته 15 پر 2 به دلته دا ټکی ونیسم. x 15 پر 2، y څو راغلی؟ منفي 9 پر 4، 2 نه ډېر، 1 2 دغلته به ونیسو منفي 9 پر 4، 9 پر 4. دلته به ولیکم دا ټکی x 15 پر 2، y څو ده؟ 9 پر 4. د دغه ټکي نه اوس ګران زده کوونکو اصغري ټکی لري، داسې ګراف رسموو. دا په حقیقت کې د کمې تابع ګراف شه. y مساوي کېږي x مربع منفي 15x مثبت 4. د دغه تابع څه شه؟ ګراف شه. موږ وکولی شول چې اول د تقاطع ټکي پیدا کړو ګران زده کوونکو، د تقاطع ټکي نه وروسته اکستریمیام ټکي پیدا کوو، او د هغه نه وروسته مې جدول او ګراف ورته څه کړه؟ رسم کړه. را به شم ګران زده کوونکو یو بل مثال به هم تاسو ته حل کړم. متوجه اوسئ چې هغه مثال کې څنګه کولی شو د انعطاف ټکی پیدا کړو. دویم سوال ګران زده کوونکو داسې ده، اف x مساوي کېږي x مکعب مثبت 9x مربع
منفی شپږ اکس مثبت یو. د دې محدبیت او مقعریت تاسو ته پیدا کوم. نو اول ګران زده کوونکو دا که وایم ولیکو فرق نه کوي، مشتق به د تابع نه واخلي. د اکس مکعب مشتق 3 اکس مربع کېږي، د 9 اکس مربع مشتق 18 اکس او د منفی شپږ اکس مشتق منفی شپږ دی او صفر لیکلي ضرور نه دی. دویم مشتق اخلم 3 ضرب د 2 شپږ اکس مثبت د 18 اکس مشتق 18 او دا دویم مشتق ځکه چې کله ته انعطاف ټکی پیدا کوم ګران زده کوونکو د انعطاف ټکی چې پیدا کوي دویم مشتق باخلي. دویم مشتق د چې واغز دا به مساوي د صفر سره ونیسي ځکه صفر به اشاره ده او د اکس قیمت لپاره باید د صفر سره مساوي کو. شپږ اکس مساوي کېږي منفي 18 اطراف څخه په شپږو تقسیم کړئ د اکس قیمت منفي څو راځي 3. دا قیمت به بیرته په تابع کې وضع کو. په تابع کې چې وضع کو ګران زده کوونکو د وای ټکی پیدا کېږي مثبت 9 ضرب د منفي 3 مربع منفي شپږ ضرب د منفي 3 مثبت 1. وای مساوي کېږي منفي 3 چې مکعب کو منفي 20 مثبت منفي 3 مربع 9 9 ضرب د 9 یو اتیا منفي ضرب د منفي مثبت شپږ ضرب د 3 18 جمع څو یو اتیا جمع 18 جمع یو څه کو څو راځي ګران زده کوونکو بالکل سل کېږي او د سلو نه 20 کمونو وای به مساوي شي لسو نه وکم کوي 3 د 9 نه 2 کم کوه علامه مثبت څو راغی ګران زده کوونکو مثبت 3 راغی مثبت 3. اوس همدغه ټکی په حقیقت کې د انعطاف ټکی په نوم یادېږي. انعطاف ټکی ته انفلیکشن پوینټ وایي. اکس منفي 3 وای چې شي وای 3 دغه ټکی ګران زده کوونکو د انعطاف ټکی ده. د انعطاف ټکی په حق له ګران زده کوونکو متوجه اوسئ. دا خبره ځان سره نوٹ کړئ، قلم او کتابچه به راخلئ. د انعطاف ټکی لپاره ګران زده کوونکو چی شي کو؟ د انعطاف ټکی لپاره اول دویم مشتق مساوي د صفر سره نیسو. دویم مشتق مساوي د چی سره نیسو؟ د صفر سره. انعطاف ټکی چې پیدا کوي دویم مشتق په مساوي د چی سره ونیسئ؟ صفر سره. او په یاد مو وي چې دریم مشتق که د تابع نه اخلي باید خلاف د چی سره وي؟ خلاف د صفر سره وي. دریم مشتق باید خلاف د صفر سره وي. په انعطاف ټکی کې موږ دویم مشتق مساوي د چی سره نیسو؟ د صفر سره. دویم مشتق او دریم مشتق باید خلاف د صفر سره وي. اوس نو راځم ګران زده کوونکو د انعطاف ټکی ما پیدا کړم. جدول به ورته جوړ کو. منفي لا تناهي دلته خپل عدد منفي 3 او مثبت لا تناهي دلته نو دویم مشتق په پام کې نیسم او دلته هم خپل تابع. دویم مشتق ګران زده کوونکو زمونږ د شپږ اکس مثبت 18 دته که چیرته د منفي 3 نه کوچني قیمتونه ورکم لکه منفي 4 شپږ ضرب د منفي 4 منفي 4 منفي 4 نه 18 کم که علامه منفي راځي او که منفي 3 نه پورته قیمتونه ورکو لکه 4 او 5 علامه چی راځي؟ مثبت. په دغه کې چې منفي ده ګران زده کوونکو په دغه کې چې منفي ده په دغه کې په حقیقت کې چی شی لري ګران زده کوونکو؟ آفرین منفي کې محدبیت لري محدبیت او دغه مقعریت. په خپل منفي 3 کې څو راغی؟ 3 په دغه کې ګران زده کوونکو انفلیکشن پوینټ لري. نو موږ وکولای شول چې محدبیت او مقعریت د تابع پیدا کو. محدبیت منفي لا تناهي نه تر منفي 3 پورې او مقعریت د منفي 3 نه تر مثبت لا تناهي پورې. دریم مثال ګران زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده ده. حتما تاسو دغه مثال په نظر کې ونیسئ او دا به ځان سره حتما حلوي اکس په توان د 15 منفي 15 اکس مکعب د دې د محدبیت او مقعریت ټکی به چی شي کې ګران زده کوونکو پیدا کړئ. ګران زده کوونکو را باشم دا نن درس به زه تاسو ته په خلاصه ډول تکرار کړم. په نن درس کې موږ د انعطاف ټکی ویل. کله چې د انعطاف ټکی موږ غواړو د عطف ټکی ده چې یو تابع د متزاید حالت څخه صفر بیا ځلې متزاید شي یا د متناقص حالت څخه صفر بیا متناقص شي یا د محدبیت څخه مقعریت ته تبدیل شي یا د مقعریت نه محدبیت ته تبدیل شي. او د پیدا کولو لپاره دویم مشتق په پام کې نیسو او هغه مساوي د صفر سره نیسو. باید دریم مشتق خلاف د صفر سره وي. ګران زده کوونکو دا نننۍ برنامه چې تاسو ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بلې برنامه تاسو په لوی پاک الله سپارم. خدا و بریالي اوسئ.